السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ چینل ته ښه راغلی. ورونو، نن زه یو اپلیکیشن سره راغلی یم چې هغه نوم ده چې ده میوزیک ټیچ ایډیټر، او په دغه کې موږ کولی شو چې په ساده میوزیک یا آډیو باندې چې وکړو تصویر ورته بدل کړو، یا هغه نومونه چې وکړو ورته بدل کړو. نو راځو اپلیکیشن خلاصوو. د اپلیکیشن رنګ دا ماډل ده میوزیک ټیچ ایډیټر. دا زما له ټلګرام څخه هم کته کولی شئ، پلی سټور څخه. خو پلی سټور کې بعضې وخت بیرته اپډیټ کېږي او بیا بدلېږي، نو لږ مشکل لري. نو زما ټلګرام څخه په اسانۍ سره کته کولی شئ. زه به یې لږ په چې کې واچوم، د ویډیو ډسکرپشن کې واچوم. نو راځو اپلیکیشن شروع کړو. دغه شکل ده. دلته اوس تاسو که چېرته لکه ډېرو میوزیک ته په یو ځل باندې چک کوئ، نوم او دغه تصویر بدلوئ، نو ټول په یو فولډر کې واچوئ او هغې نه به یو انتخاب کړئ دلته، او بس چې وکړئ تاسو به ټول سره چینج شي. هلته راځي چې یو درته چینج کړم که نه ټول. نو زه دغه یو دانه رالم، دلته به دا تصویر ترې ډیلیټ کړئ او بیا به یې چیرې دویم به دغه ګالرۍ څخه یې راوالئ، خپل تصویر سیار یې ولګوئ. او بل دریم دغه نومونه ګوره، دا نومونه به چې کوئ تاسو خپل نومونه ورته ورکړئ، دغه ټول به ډک کړئ. د خپل دغه نومونه انګلیسي نومونه ګوره ته ورکړي، دغه مطابق به ټول ډک کړئ. ما صرف د ویډیو د غټېدو لپاره صرف زر دغه هغه به زه ورته بدل کړم. نو لومړی به دا ډیلیټ کړم او یو یو تصویر به راوالم. مثلا دا یو تصویر مې راواست. دویم دلته دا نومونه به ورته چینج کړئ. زه صرف هم دا هغه زوړ نوم چې کوم ورکوي هغه به خامخا چینج کوي، ځکه بیا لږ مشکلات پکې را پیدا کوي. نو دا زوړ نوم به سوچ ورته لرې کړئ، یا لږ یو نوم ورته بدلوئ، یا خپل یو نوم ورکوئ، هر یو ورکوئ، بس دا چې کې چینج شي. نو ما دا ګوره ټول ورته بدل کړل. صحیح ده. دویم به دغه درېیمه دا ټیک مار علامه ووایي، خو دا به چې شي، دا به چینج شي. ګوره دا هغه تصویر چې نو تصویر یې هم چینج شو او چې نومونه یې هم چینج شو. نو تاسو اوس دغه ډېر په اسانۍ سره کې ګوره، نور هېڅ کار نه غواړم، دغه بس کار شو، نو بدلېږي. او که بل چېرته یو فولډر کې سره ډېر که نه، دغه صرف یو فولډر، او که چېرته فولډر کې سره ډېر، لکه مثلا دا یو فولډر کې ټول را سره دي، زه غواړم چې دا ورته چینج کوم، صرف دا هغه مې ورته ووایي، دلته یو دانه ورته انتخاب کړم. صحیح ده. نو دلته اوس که چېرته زه دا ټیک مار ووایم، دلته ګوره چې کوي، دا خو اوس ما سره یو څو دانې فایلونه دي، دا ګوره دغه یو څو دانې آډیو دي. نو اوس که چېرته ما سلیکټ کړی چې د دغه یوه ته همدغه یوه ته دا تصویر هغه بدل کړم، دغه به شي یو لپاره دا به ووایي، او که چېرته هم دې ټولو ته یې بدلوئ تصویر او نومونه، نو دا به ووایي. نو دغه طریقه ده، خو دا په دې شرط چې ټول به یو فولډر کې به دې اچولي دغه. نو دغه طریقه وه. نو ما هغه بل یو چې یو صرف یو دانه ورته هغه کړی دغه. نو ګورو چې اوس چینج شوی ده که نه. میوزیک پلیئر کې به وګورئ چې شی کېږي چینج شوی او که نه. دا ګوره زما هغه چینج شوی ده، تصویر هم چینج شوی او نوم هم چینج شوی ده. خوب ناد شرب ده. ښکلی نظم ده ورونو. نو دا دلته خو ګورئ نه، هغه یې ډایرکټ ته بدل شوی. که چېرته اوس فولډرو کې وګورو، نو فولډر کې به هم شی شوی، دغه تصویر ورته بدل شوی. دا ګوره فولډر کې هم چې تصویر ورته بدل شوی ده. نو ډېرې اسانۍ باندې کېږي.
او ډېر ښه اسانه طریقه ده، دونه مشکل نه لري، صرف نومونه او تصویرونه ته بدل کړو کې که بس کار خلاصېږي. مننه. د نور ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ او زموږ د ویډیو ته نور ورسوئ. مننه.